سلامونه، وخت مو په خیر پام وکړئ د دې مهال تازه او مهمو پیښو ته. هند هوايي ځواک وايي عملیات اوس هم روان دي. د هند هوايي ځواک وايي د دوی عملیات لا هم روان دي. پر ایکس خواله رسنۍ یو پیغام کې د هند هوايي ځواک له لوري ویل شوي عملیات دوام لري او جزئیات به یې وروسته خپاره کړي. د یکشنبې پر ماسپښین خپاره شوي پیغام کې ویل شوي هند هوايي ځواک په بریالیتوب سره د سندور عملیات په لړ کې ورسپارل شوي چارې په کره او مسلکي ډول ترسره کړي. دغه عملیات په دقت او غور سره ملي هدفونو ته په پام سره ترسره شوی دی. په پیغام کې زیاته شوی عملیات لا هم روان دي، نو نور معلومات به وروسته خپاره شي. هند هوايي ځواک له ټولو غواړي چې له اټکلونو او ناتایید شوو معلوماتو ډډه وکړي. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې پر سیلانیانو د وسلوالو له یو خونړی برید وروسته د مې په 9 هند په پاکستان او د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې هوایي بریدونه وکړل او له هغه وروسته د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی ډیر شو. وروسته دواړه هیوادونو پر خپلو پوځي اډو د مقابل لوري د بریدونو ادعا وکړه. د یکشنبې په ورځ بیا دواړه هیوادونو د اوربند اعلان وکړ.